شهید افریدي نن سبا ډېر زیات ډېر بدنام شو. شهید افریدي تاسو عمران خان پسې خبرې کړې دي، نو دې باندې شهید افریدي قسم خلک پوسټونه ادا کوي. نو شهید افریدي نو داسې نو په کار د عمران خان پسې خبرې کول، نو ځکه چې داسې هغه یو لیډر، هغه د پښتنو عوام یو لیډر دی، ته هغه پسې یو خبرې کوي، نو هغه ډېر زیات ډېر اوس بدنام شو شهید افریدي. ځکه چې شهید افریدي دا خبره کړې ده نه چې د عمران خان د 9 مئی کې کوم کسانو نو هغه لیډر یې هغه دی کې پورا سبزا دی هغه له ورکړل شي. شهید افریدي اوس وخت دا خبره وکړه. شهید افریدي کم شهریار افریدي باندې د اغلیوالو هغه باندې کومه ظلمونه وشلو، هغه مې کوم چاپی ولګېدلې، دا هغه په وخت کې هغه باندې आवाज اوچت نه کړل او دا اوس راپورته شلو आवाज یې اوچت کړل، نو د عمران خان پسې خبرې کوي. نو شهید افریدي د کم عزت هغه خاورو سره میلام شو، ځکه چې داسې نو په کار د عمران خان پسې خبرې کول. نو شهید افریدي تاسو ګورئ قسم خلک پسې ویډیوګانې جوړوي، قسم دغه عمران خان پسې د کیاړۍ په لګول په د عمران خان تفسیر وي، ستا د عمران خان کیاړو سره نه سمو، تاسو به قسم پوسټونه کتلي وي. نو دا شهریار افریدي هغه به هغه رقم د اواز نه اوچت کړی. نو شهید افریدي اوس ډېر زیات ډېر بدنام شو. مې چې خلک دا خو دا ځکه شریف ډډې د خبره کوي و چې دا شاهین افریدي کم د زوم دی چې هغه کپتانی دی په پاتې شي، هغه د مخې لاړه شي، دا مطلب دا داسې وجه کوي، دا ټول خلک دا خبرې کوي، پوسټونه دا کوي. نو شهید افریدي عمران خان پسې خبرې کړې دي، دا ځکه دا دویم ځل شو دی پر مخ یې کړو، دا پر پسې بیا وکړي، دا د عوامي لیډر دی، د خوښ کړي د خلکو دی عمران خان. دا اوس افریدي راپورته شو د عمران خان پسې خبرې وکړي، په دې باندې ډېر زیات ډېر بدنام شلو. بیا د شیر افضل مروت هم جواب ورکړی و، دا خبره شیر افضل مروت کړې وه، زموږ ته لالی تا سره موږ مینه ساتو د کرکټ د وختو، نو تا دا خبرې کوي دا نه دي پکار، ځکه چې ته په ډېر په 0 آوټ شوی، تا پسې موږ څه خبرې نه دي کړي او ته اوس راپورته شوې، ته اوس موږ پسې خبرې کوي، تا سره موږ د کرکټ د وختو مینه کوو، لالا ته کښېنه دا خبرې ته مه کوه. نو دا شیر افضل مروت هم دا خبره جواب ورکړی و. نو دا ویډیو تاسو سره شریک کوم، دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم لازمي شیر کړئ. که دا ویډیو فیسبوک باندې ګوره فیسبوک پیج راپالي، یوټیوب باندې ګوره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ډېره مهرباني، والسلام.